السلام علیکم ګرانو کتونکو یو څو مرګرو په خواص باندې زنن ستاسو وړاندې چپلی کباب تیاروم دا چپلی کباب به موږ بیف نه تیارو اوس چپلی کباب خلک د مټن لام او چکن نه هم جوړوي خو اصل کې چې کوم اوریجنل یا اوتھنټیک ریسیپی ده هغه د بیف نه تیاریږي نو راځي چې موږ خپل د نن چپلی کباب ریسیپی جوړول شروع کړو چپلی کباب جوړولو لپاره ما نیم کیلو نه زیاته کیمه راخسته ده کیمه رنگ زکه بدللی چې دا فروزن و او اوس دا ډیپو او اوس دا اوټو ډیپروس شوله اویل کې به موږ خپل چپلی کباب فرای کو او شنه دنیا دا نور کله خو زه فود پروسیسر کې پیاز او شین مرچ کی سره پروسس کوم ونن نن ما تاسو سره شیر کولو لپاره نری کټ کړی ده او دا درې څلور پیازان او درې مرچ کی دي نری کټ کې او دلته کې لږ شان نیمبو جوس مالګه ټکولی وچ دنیا او سره مرچ کی ټکولی اناردانه سپینه زیره او لږ شانته سپیرکه یو ټماټر کوم چې ما داسې رینګز کې کټ کړی دي تاسو ورکوټه چاپ کولای شئ او کبابو کې دننه هم اچولای شئ جوار وړو نو راځي چې اوس دا ټول شیزونه موږ مکس کو کیمه کې به موږ دا ټول شیزونه مکس کو لکه سور مرچ کې ټکولې وچه دنیا غټه تاسو ثابت هم استعمالولای شئ مالګه چې څومره مالګه تاسو خوړلای شئ عمره زیره او سپیرکه د نیمبو رس او اناردانه شین مرچ کې او پیاز شنه دنیا اوس به دا ښه مکس کړم که تاسو خپل کباب او مکسچر میرینیټ کې یو څو غنټو د پاره کې ده نو بیا ډېر زیاته خپل ذایقه وي او که تاسو کې خودلې نشي همغه ساتي تیاروي نو بیا دا ټول شیزونه پکې لکه پیاز دنیا او شین مرچ کې مکس کې خو که تاسو کې خودنی وي میرینیټ کولې وي یو څو غنټې پسې جوړوي نو بیا دا شیزونه تازه شیزونه پکې ماچوي ځکه چې دا سبزیانې بیا وپرېږدي ستاسو مکسچر چې کوم دی هغه به نری شي او اوس به پکې جوار اوړه مکس کړو که تاسو سره د جوار اوړه نه وي نو بیا پکې اوړه مکس کې عام د غنمو لږ شان به نور پکې واچو
मिक्स कول ضروري دي. او اوس په دې کې دوه هګۍ واچوم. دا به دې له یو ښه بایندینګ ورکوي، کباب به ماتېږي نه. धनिया به پکې واچو چې کومه پاتې وه. اوس که تاسو غواړئ نو دا یو 10 یا 20 منټه دپاره کېدی چې دمه وکړي. یو فرای پین ما په چولې باندې ایښی دی، ګرم شولو. تاسو غواړئ نو تبخي باندې هم تیارولی شئ چکلي کباب. اوس په دې کې لږ تیل واچو. پروفیشنلی چې کوم چپلی کباب مونږ ګورو هغه په د فیټس آیل کې تیاریږي یا بنسپتی غوړو کې. دلته نه فیټس پیدا کیږي او نه بنسپتی غوړي مونږ ته پیدا کیږي. نو مونږ به اوس کوکینګ آیل کې تیارو. کباب مونږ تیار کړو خپل لاس کې او اوس په دې باندې یو ټماټر سلایس دلته داسې ولګو او بیا به پین کې واچو فرای کېدلو دپاره. فلیم به لږ کم کړو. ډېر احتیاط سره لږ دا پریس کړئ چې بهر نه راوځي. او ښه په دمه دمه یې تیار کړئ چې کباب دننه پورې پوخ شي. ګرانو کتونکو بعض خلک ډېر زیات سینسیټیو وي، هغه دغه شانتې بیف نشي خوړلی، نو هغوی له پکار دي چې شنه پپیته راوالي او هغه لږ شانتې ګریټ کړي سکن سره، تقریبا لکه 2 کشغې د مکسچر دپاره، نو هغه پکې واچوئ. هغې کې لکه میرینیټ کړي ګنټه نیمه یې کېږي، نو هغې سره به د هغې غوښه چې کومه ده هغه به نرمه شي او بیا به هغه په اسانۍ سره هضمولی شي. نن زه په خپله کیمرمین هم یم او هر څه یوازې هینډل کوم، نو ویډیو کې به لږ شان ډسټربنس وي. تاسو ته ښکاري زموږ کباب دمه فلپ کړو، خو دا به یو ځل بیا مونږ فلپ کړو چې ښه پوخ شي. او لږ شان به فلیم های کړو
کباب تیار شولو او اوس به زه تاسو ته په تبخي باندې چپلی کباب جوړولو طریقه ښیم. تبخي باندې ما لږ شان کوکینګ اویل واچول او اوس به زه تیار کباب په دې باندې کېږم. تبخي باندې جوړولو سره ستاسو ټایم هم بچت کېږي. یو ټایم کې تاسو 2-3 کباب پخولی شئ. زموږ کیمې کې کافي مقدار کې چربي ده، نو دې وجې نه موږ ته دومره زیات ضرورت نشته چې زیات اویل کې پوخ کړو. کباب به اوس موږ فلپ کړو. ښکلی کلر یې راغلی دی او پوخ شو یو سایډ نه. د بل به هم فلپ کړو. که تاسو سره ټماټر نه وي او نه اچول غواړئ نو هېڅ خبره نه ده، تاسو بغیر ټماټر نه هم جوړولی شئ. اخري کې به زه تاسو وړاندې یو کباب بغیر ټماټر نه تیار کړم، خو پرسنلي ما ته د ټماټر ذایقه ډېره ښه لګي دې کې، ځکه چې ټماټر فرایینګ سره کیرملایز شي او یو ډېر ښکلی ذایقه ورکوي او کباب له ډېر ښکلی یو رنګ ورکوي. ټول کباب مو فلپ کړل. دا یو کباب ستاسو وړاندې زه بغیر د ټماټر نه تیاروم. کوکینګ اویل دومره یوز کوئ چې څومره ستاسو ضرورت وي، چې بیا دوباره هغه کېدی نه او بیا استعمالولو بل څه کې ضرورت نه وي. پلاو کې تاسو که پاتې شي که دغه اویل زیات وي تاسو سره، نو پلاو یا داسې چیز کې اچولی شئ، هغه به ورله ښکلې ذایقه ورکړي، خو نورو چیزونو کې بیا نه. زموږ طبخه نان سټیک نه دی، خو بیا هم هغې پورې کباب نه دی نښلی. ملګرو ټول کباب تیار دي.
व्यूअर्स زمونږ مزیدار شان چپلی کباب تیار دي. نن سبا زمانه کې موږ ټول ته ډېر احتیاط پکار دي ځکه چې بازار کې چې کوم چپلی کباب موږ خورو اکثر موږ ته پرابلم کیږي. نو دی وجنه داغي وخه او داغي کوکینګ وایل چې کوم شیزونه یوز کوي او د صفای موږ ته اس پته نه لګي. په دې وجه موږ له پکار دي چې موږ خپل کور کې په لږ شان ټایم کې او یو څو انګریډینټس نه دغه شان مزیدار کباب تیار کو او مزه دیوالو. زه هیله ساتم چې تاسو به زمانن ویډیو خوښ شوي وي او که تاسو زمانن نه ویډیو خوښ شوي وي نو دلا یو لایک ورکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ ټول په کبابو باندې مین یو. په دې چینل کې به تاسو ته مختلف قسم ته کباب خایم لکه سیخ کباب، شامی کباب او نور داسې مختلف شیزونه به تاسو سره شیر کوم. نو موږ سره اوسئ. د الله په امان.